روجي دا د هجرت په دویم د رمضان روجي دا د هجرت په دویم کال فرض شوي دي د هجرت په دویم کال نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 9 رمضان روجي نیولي دي رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 9 رمضان روجي نیولي دي کتب علیکم فرض کړی شوي دي یعنی داسې چې د مرضۍ خبره نه ده او روجه خو د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی د اسلام 15 ارکان دي یو پکې روجه نیول دي بیا دا خبره یاده کړئ چې دا روجه الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې یو پخوانو باندې لازم کړی شوی وه معنی دا چې روجه صرف د دې امت دپاره نه دی عبادت پخوانو امتونو کې هم دا عبادت پاتې شوی دی بلکې زه درته دا ووایم دغه خو الله چې پخواني خلک پخواني ته مراد هغه دینونو والا دي چې آسماني دین ورسره و د کومو سره چې د ځمکې دینونه دي د ځمکې دینونه هغه یعنې چې د ځان نه لګیا دي داسې دینونه والا هم دي ګن او هغو کې هم روجې شته لکه پخواني د مصر خلک چې کوم او اکثر دوی کې نجومیانو کاهنانو دوی به روجې نیوي په هفته کې یا په کال کې به لازم دوی 2 ورځې روجې نیوي بیا یونان والا چې کوم دی یونان والا هغوی به روجې نیوي او خصوصا چې کله به سخته راله وایي د سختې نه مخکې به روجې نیسي نو دا سخته به راته اسانېږي چاینا کې چې کوم بت پرست دي دوی هم ګوره روجې نیسي او د هغه اوږدې اوږدې روجې نیسي داسې اوږدې لکه 40 ګنټې روجه 2 ورځې پرله پسې روجه دا روجې نیسي بای کې نه خوراک کوي نه نور څه کوي تر دې چې ما د بعضو دغه بت پرست چې کوم دي د هغوی بعض کتابونه ما کتلي دي د هغوی روجې داسې دي چې لاړې به پکې نه تېرې لاړې به هم نه تېرې داسې نه چې د کال کې ورځ 2 درې خو مقصد دا چې لکه دا روجه دغه باطلو دینونو والا هم عبادت ګڼي پکې کوي ها دغه شان د هندوان هم څه وخت دپاره روجې نیسي ځان منع کوي د خوراک څښاک دغه شان برهمیه دا یو فرقه ده دا یو مذهب والا دي چې هغوی سره هېڅ آسماني کتاب او دین نشته هغوی څه وخت دپاره عجیبه روجې نیسي روجه د هغوی دی چې غوښه به نه خوري مهې خواږه شیزونه او زنانه ته به نه نږدې کېږي مقصد زما د خبرې دا دی چې روجه صرف آسماني دینونو کې نه آسماني دینونو کې خو خو عبادت خو الله ورته ویلي دا باطلو دینونو والا هم په دې باندې عمل کړی دی هر چې آسماني دینونه دي نو د نوح علیه السلام په وخت کې روجه وه د نوح علیه السلام په وخت کې او ځکه قتاده رحمه الله وایي د نوح علیه السلام په زمانه کې روجه داسې وه چې هره میاشت به 3 ورځې روجې نیسي هره میاشت 3 ورځې روجې نیول لازم و نو کال کې څو روجې شوې 14 روجې شوې او بیا الله په هغوی باندې هم د رمضان د روجې وی لازم کړي بیا منسوخ شو دغه شان یهودو هم روجې نه وي بلکې کله چې موسی علیه السلام روجې ونیوي ځکه چې د خپل رب سره ملاقات او الله راغوښتی و کوی تور ته د هغې نه مخکې هغه روجې نیولې وي دوی هم روجې نیسي دغه شان د عاشورا روجه هم نیسي په دې ورځ چې دی فرعون تباه شوی او موسی علیه السلام ته نجات مې راوشي نصارا هم روجې نیسي ځکه چې عیسی علیه السلام ته نبوت ته میلاوېدو نه مخکې وي هغه 4 ورځې روجې نیولې وي انجیل کې دا مسله ده انجیل کې راغلي وی عیسی علیه السلام ته نبوت ته میلاوېدو نه مخکې هغه وي 4 ورځې روجې نیولې دوی هم دا روجې نیسي اگر که هغوی پکې خپله هغه منماني او مرضي او مخکې شاته کوي تحریف او تبدیل او هر څه پکې کوي لکه داسې راځي بعضو کتابونو کې دا مسله داسې لیکلی شوې ده وی په دې نصاراو باندې روجې نیول لازم و څنګه چې مسلمانانو باندې لازم دی دا خبره خو الله وکړه د پخوانو باندې ما لازم کړي نو دوی چې کله دا خبره محسوسه کړې چې دا روجه کله یا خو په ډېر جمي کې راځي او یا په ډېره ګرمۍ کې راځي او په ډېر جمي کې چې یخ ډېر هم روجې نیوه ګرایي
او چې ګرمي ډېرې هم روژې نیوه ګران نو دوی راجمع شو دا پیران میران ټول راجمع شو او په دې مشوره وکړه چې دې سره به څه وکړو نو بیا اخري فیصله دوی دا وکړه چې هر کال به موږ روژې په پسرلي کې نیسو که هغه پسرلی هر روژې ته ځي که هغه رامخکې کېږي که هغه وروستو کېږي خو موږ به روژې په څه کې نیسو هغه موږ به پسرلي کې نیسو څلوېښت ورځې به موږ هلته پوره کوو خو نه به زموږ روژې په ګرمۍ کې نه به یخنۍ کې یعنې نه د الله حکم ته وکتو چې الله څه ویلي دي د الله رسولانو څه ویلي او نه خپله منماني وکړه او روژې چې دی نو هغوی په دغه طریقه پسرلي کې نیسي او پسرلي کې هم داسې په اهتمام سره نه نیسي دا پکې هغه دینداره چې کوم دي هغه نیسي نور عام نصرانیان و غریبانه هغوی نه نصرانیت ټول هېر دی دین چې کوم پاتې دی که نه هغه اسلام دی او تابعدار لکه مسلمانان ته چې وګورې صحیح ده کمزورتیا به درته نن سبا ډېره میلاو شي د دین نه لرېوالی خو بیا هم د خپل دین سره څه نه څه تړون د دې مسلمان دی ته وګوره یهودیانو ته ته وګوره نصرانیانو ته ته وګوره د نورو مذهبونو والا ته صرف دا یادوي چې مونږ پلاني مذهب والا یو مونږ پلاني دین والا نور ته خبر هم نه چې د دین څه نه هغې ته توجه ورکوي خو مسلمانان هغه دین والا دي چې که دی هر څه شي خپل دین سره بیا نو څه نه څه رابطه څه نه څه اړیکه او څه نه څه تړون هغه یي د جاهلیت په ورځو کې هم روژې نه وي کېدې عربو هغه عرب چې هغوی سره آسماني دین نه و د اسلام نه مخکې هغوی به روژې نه وي دا د عاشورا دا روژه به نیوی کېده او رسول وسلم به په مکه کې هم د عاشورا دا روژه نیوه بیا چې کله رسول وسلم راغی مدینې ته هلته یې ولیدو چې یهود دغه روژه نیسي نو تپوس یې ته وکړي دا تاسو ولې نیسئ نو هغه وایي چې په دې ورځ خو موسی علیه السلام ته نجات میلاو شي او بني اسرائیل نو رسول وسلم وایي دا خو موږ ډېر حقدار یو چې ونیسو ځکه چې د موسی علیه السلام په لار خو موږ روان اوسو نو رسول وسلم به په خپله هم نیوه او نورو ته هم امر وکړو دا عاشورا دا روژه او هره میاشت درې روژې دا به رسول وسلم نیوي